محمد بن قاسم شپاړسمه برخه. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږه مومنان یو. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. د دې زه محسن احسان یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پای راسره واورئ. درنو او قدرمنو اورېدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل چې محمد بن قاسم دروازه خلاصه کړه او دننه یې ور وکتل. سلیمان له خپلو ملګرو سره دیوال ته ډډه وهلې وه. دوو خدمتګارانو یې پښې چاپې کولې. محمد بن قاسم السلام علیکم وویل او کوټې ته ورننوت. سلیمان په بې پروایي د سلام ځواب ورکړ او وویل څوک یې، څه غواړې؟ دا چې محمد بن قاسم څه غواړي اوس به یې واورو. قدرمنو اورېدونکو، محمد بن قاسم د هغه د تندې لهجې پروا ونه کړه. وویل بخښنه غواړم، زه ستاسو د استراحت مزاحم شوم. ما تاسو ته یوازې دا ویل غوښتل چې دمشق ته یو ضروري پیغام رسوم. سلیمان وویل لاړ شه، ته چای سر کړی؟ د سلیمان ملګرو د هغه په دې خبره په کړس کړس وخندل، خو محمد بن قاسم خپل سنجیدګي وساتله. وویل زموږ اسونه ستومانه شوي دي او زه له دې چوکۍ نه 2 تازه دمه اسونه بیایم. له دې لپاره ما ته له تاسو نه د اجازې ضرورت نشته، خو ستاسو سره لیدل مې پر دې ضروري وبلل چې هسې د چوکۍ پرېداران ونه ځوروئ او هغوی ته بد ونه وایئ. سلیمان لږ راسمبال شو، کښېناست. ویې ویل که ستاسو اسونه ستومانه دي نو پلي تلای شئ. محمد بن قاسم ځواب ورکړ یو سپاهي ته په پلي تګ شرم نه دی، خو زه اوس ډیر په بیړه دمشق ته ځان رسول غواړم. سلیمان ښه، ته سپاهي یې؟ تیږې کې د تورو د اوسپنې ده که د لرګي؟ د سلیمان د ملګرو په دې خبره بیا په کړس کړس وخندل، خو محمد بن قاسم بیا په ډاډ ځواب ورکړ که په موټو کې زور وي له لرګي نه هم د اوسپنې کار اخیستل کیدی شي، خو زه تا ته ډاډ در کوم زما په تیک کې توره هم د اوسپنې او په خپلو موټو هم بروسه ده. سلیمان یوه ملګري ته وکتل. وویل صالحه، دغه هلک په خبرو کې هوښیار ښکاري، ته ورجګ سه، زه یې لږ سپاهانه کمال لیدل غواړم. یو غنمرنګي د ځواکمنو موټو خاوند اوچت سو، توره یې وکښله او د محمد په لور ور وړاندې شو. محمد بن قاسم ویل زه د لارویو په وړاندې د سپاهانه کمالاتو په ښکارولو عادي نه یم، نه دومره وخت لرم. که مې فرصت درلودی هم زه د کرایې ټکمارو سره د زړه خواله د یوه سپاهي له شان سره توهین او شرم بولم. محمد بن قاسم دا وویل او بهر ته راووت. خسالي یې مخې ته ودرېده او په توره یې د هغه لاره بنده کړه. وویل احمقه، که ستا عمر 3-4 کاله نور لوړ وی بیا به ما درښودلی وی چې کرایي ټوکمار څه ډول وي. مخامخ زبیر په یوه آس سپور او د بل آس جلب یې لاس کې و. سلیمان بهر ته راووت او وویل دا پرېږده بیچاره، خدای خبر توره یې له کومه کړې او راوړې یې ده. بیا یې زبیر ته وکتل. وویل هغه څوک دی، راویې ګرځوئ. صالح زبیر ته پام واړوه. د سترګو په رپ کې محمد بن قاسم توره وکښله او ویې ویل داسې ښکاري چې د جاهلیت د وخت عرب اوس هم شته، خو دا واوره ته موږ نسې ایسارولی. صالح د تورې څوکه د هغه د سینې پر لور اوږده کړه او چغه یې وکړه که دې له خولې یو بل لفظ ووت نو زما توره به په وینو له رنګېدو پرته. خو د هغه د خبرې له بشپړېدو وړاندې د محمد بن قاسم توره په هوا کې وڅرخېده او بیا د تورو د ټکر شرنګهار شو. د سترګو په رپ کې د صالح توره له لاسه ووته او 10 ګامه وړاندې ولوېده. هغه او نورو ملګري په حیرت او تعجب محمد بن قاسم ته کتل. سلیمان د خپل ملګري په بېوسۍ په زوره زوره وخندل، خو محمد بن قاسم چې په آس پښه واړوله خندا یې په ستوني کې بنده شوه او په غرهار یې وویل ودرېږه. محمد بن قاسم د آس کیزه راکش کړه او ورته یې وویل ستا ملګري په تورو چولولو نه پوهېږي، خو زړور دی. زما مشوره دا ده چې د دمشق له نندارې نه وړاندې کوم تکړه توره وهونکي ته وسپاره. دا یې وویل او بیا یې آس ته غبرګې لغتې ورکړې. د سترګو په رپ کې دواړه د ځنګل په ونو کې تر سترګو پناه شول. صالح په غوسه شونډې وچیچلې، د طبیلې په لور یې منډه کړه. سلیمان وویل بس اوس یې پرېږده، ته د هغوی هیڅ نشې کولی. یو زلمي هلک زموږ ټولو خولې ماتې کړې او لاړ. په لار کې محمد بن قاسم ته زبیر وویل ودې لید شهزاده سلیمان، زه به دا هم درته ووایم چې هغه د خلافت امیدوار هم دی.
محمد بن قاسم ویل خدای یې دې مسلمانان له شره ساتي. زبیر ویل محمده نن ما د لومړي ځل لپاره ستا په څېره کې جلال ولید. د تورې ایستلو په وخت کې ته له خپل عمر نه ډېر لوی ښکارېدې او ته پوهېږې چې هغه سړی چې تا مات کړ څوک و. هغه صالح و. نږدې 1.5 کال وړاندې ما هغه په کوپه کې لیدلی و. هغه په تیغ وهلو کې پر ځان ویاړ کاوه خو نن خپل غرور په ځمکه راپرېوست. شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږ مومنان یو په الله قوي ایمان لرو. یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو. یو لاس کې مو توره او د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د دمشق د جامع جماعت په مخ کې زبیر او محمد بن قاسم د خلافت ماڼۍ ته ننوتل. د خلیفه ولید ساتونکي د دوی د ورتګ خبر خلیفه ته ورکړ او بیا دواړه دننه وروغوښتل. ولید بن عبدالملک دواړو ته په زر زر وکتل او ویل په تاسو دواړو کې محمد بن قاسم کوم یو دی؟ محمد زیم. د دربار حاضرینو چې زبیر ته کتل په حیرت محمد بن قاسم ته پام شو او بیا په چوپتیا یو بل ته وکتل. د دوی چوپو کتلو یو له بل پسپسې کولې. د حجاج بن یوسف له پخواني لیک څخه ولید ته څرګنده شوې وه چې محمد بن قاسم تنکی ځوان دی خو پر دې برسېره درباریانو زبیر د حجاج بن یوسف وراره باله. دوی دا نه منله چې 14 کلن زلمی به د قتیبه د زربتي ګروپ قمندان وي. د سترګو پر اشارو برسېره د درباریانو ژبې هم وخوځېدې او ولید ناڅاپه احساس کړه چې د دوی د کورنۍ د ټولو لوی محسن حجاج بن یوسف په اړه څه وایي. له کرسۍ نه جګ سو. زبیر او محمد بن قاسم ته یې لاس ورکړ او هغوی یې له ځانه سره نږدې کېنول او وویل د هغه مجاهد په باب چې حجاج بن یوسف غوندې هوښیار او قتیبه غوندې سالار اوچته رایې لري یقینا ماته د درناوي وړ دی. بیا یې محمد بن قاسم مخاطب کړ ویې پوښتل دی ستا مشر ورور دی؟ محمد نه امیر المؤمنین دا زبیر دی. ولید زبیر ته په ځیر وکتل ویل ما شایي پخوا هم ته لیدلی. شایي ته د سراندي پلاستاز سره تللی وې. ته څه وخت راغلی؟ ماشومان چیرته دي؟ د خلیفه په څیر د دربار د نورو حاضرینو پام هم زبیر ته شو. ځینو هغه وپېژند. د زبیر تبذبذب یې چې ولید محمد بن قاسم خلیفه ته د حجاج بن یوسف لیک ورکړ ویل امیر المؤمنین د یو ضروري پیغام راوړ دی تاسو یې وګورئ. ولید لیک پرانست او ویلوست او لږ سوچ وروسته د دربار حاضرین مخاطب کړل ویل د سند راجا زموږ کښتۍ لوټ کړې ده. له سراندیپ نه راغلي کونډې او یتیمان یې بندیان کړي دي. زبیر ته په خپله ټوله کیسه وکړه. زبیر له پیله تر پایه خپل داستان واوروه خو په دربار کې د جوش او جذبې پر ځای د مایوسۍ اثار ولیدل. غږ یې غلی شو. بیا یې له جیب نه دسمال راویست. خلیفه ته یې وړاندې کړ وویل د ابوالحسن لور دغه لیک د بصرې د والي په نوم استولی و. د حجاج بن یوسف په څیر ولید هم د لیک په لوستلو زیات خفه شو. د درباریانو لپاره یې دوهم ځل په لوړ اواز لوستلو هڅه وکړه خو د څو فقرو له لوستلو وروسته غږ خپ شو. لیک بیا محمد بن قاسم په لاس کې ورکړ او ویې ویل ته یې ورته واوروه. محمد بن قاسم لیک ولست. د مجلس رنګ بدل شوی و. زیاترو حاضرینو څېرې داسې وې لکه جذباتو توپان چې د عقل مصلحتونه لاندې کړي وي. چې ولید یې چوپ ولید. د ټولو ژبې ګونګې وې. د ښار بوډا قاضي تر ډېره چوپتیا ونزغمله. ویل امیر المؤمنین اوس د کومې خبرې انتظار کوئ؟ دا د سوچ وخت نه دی. اوبه تر سر اوښتې. ولید وپوښتل ستا رایه څه ده؟ قاضي ځواب ورکړ امیر المؤمنین د فرض په معامله کې رایې نه کار نه اخیستل کېږي. له رایې نه هغه وخت کار اخیستلی شي چې په مخ کې 2 لارې وي خو زموږ په مخ کې اوس یوازې یوه لار ده. ولید وویل زه ستاسو ټولو رایې غواړم. یو منصبدار وویل موږ یو هم په شاتګ نه یو رژدي. ولید وویل خو زموږ سره پوځونه نشته. د موسی پیغام راغلی چې هغه په اندلس حمله کول غواړي. له بله پلوه په ترکستان کې قتیبه د عراق ټول لشکر لږ ګڼي. موږ د نوې جبهې لپاره یا باید د دې 2 محاذونو یو کمزوري کړو او یا تر څه وخت انتظار وکړو. قاضي ځواب ورکړ یا امیر المؤمنین د دې لیک په اورېدو په موږ کې شایي داسې څوک نه وي چې د انتظار مشوره درکړي. که تاسو خبره ولس ته وړاندې کړئ زما باور دی چې له ترکستان او افریقا نه د پوځ راغوښتلو ضرورت پاتې نشي. ولید که ته جهاد ته د ولس د تیارولو ذمواري اخلي زه تیار یم چې همدا اوس د جهاد اعلان وکړم. قاضي دوزړی شو. خپل ملګرو ته یې وکتل. ولید زه له ولس نه مایوس نه یم. ما یوازې له مخور نه شکایت دی. هغوی ځان خوښوي او مطلب شوي دي.
تاسو پوهیږئ چې کله موسی بن نصیر په افریقا کې پرمختګ وکړ د لوړې طبقې ډیر خلکو زموږ خلافت وکړ کله چې قتیبه په مرو حمله وکړه نو زما ورور سلیمان مخالفت وکړ دا زموږ بله بدمرغي وه چې په مخوره طبقه کې څوک مخلص دي هغوی تنبل او سست دي په کور کې ناست دي او د اسلام د غلبې لپاره یوازې دعاګانې کافي بولي که تاسو ټول ولس ته ورشئ په څو ورځو کې به داسې پوځ تیار شي چې نه یوازې د سند بلکې د ټولې نړۍ د فتحې لپاره به کافي وي خو بد مه منئ تاسو تر لږ ځنډه تر احساساتو لاندې راغلي یاست ته یو 2 ورځو پورې به ولس ته او یا مخور ته د دغه داستان په اورېدلو یو ډول لذت احساس کوئ د سند د ظالم راجا ظلمونه به بد یادوي وروسته به بیا دنیا او عقبه د بني اسرائیلو په څیر خدای ته وسپارئ او قرار به کښېنئ خو که تاسو همت وکړئ زه ډاډ در کوم چې عام مسلمانان تر اوسه ژوندي دي که تاسو د اشرفانو د تفریحي مجلسونو پر ځای کور په کور په ولس وګرځئ نو د سند زندان هغه اسیران چې غوږونه یې په دیوالونو ایښي دي ډېر ژر زموږ د اسونو د پښو غږ واوري او خدای دې هغه پیغلې ته ژوند او روغتیا ور په برخه کړي هغه به وویني چې تر اوسه پورې زموږ تورې نه دي پسې شوي محمد بن قاسم وویل امیر المؤمنین که ستا اجازه وي زه دې ذمواري ته تیار یم ولید وویل تا ته زما د اجازې ضرورت نشته د محمد بن قاسم نه وروسته د دربار هر منصبدار ځانګړي ولید ته ډاډ ورکړ چې نوی پوځ به ټولوو او بیا دربار رخصت شو د ماخستن له لمانځه وروسته محمد بن قاسم او زبیر یو له بل سره کړېدل یو استازي ورغی او ورته وویل چې محمد بن قاسم امیر المؤمنین غواړي محمد له سپاهي سره روان شو او زبیر تر لږ ځنډه د هغه په انتظار و په یوه او بل اړخ واوښت خو بیا ورو د خیالونو ښکلي بڼ ته وننوت له دمشق نه ډېر لرې هغه د سند په ښارونو کې د ناهید په لټه کې سرګردانو د کلاګانو برجونه او د زندانونو پنجرې یې ماتولې د زندانیانو اوسپنیزې زولنې یې ماتولې د ناهید د تورو او ځلېدونکو سترګو اوښکې یې پاکولې او وویل ناهیدې زه راغلم ته نوره ازاده یې ستا زخم څنګه دی ګوره د برهمن آباد په کلا زموږ بیرغونه رپېږي ناهید وویل زبیره زه روغه یم خو ته ډېر وځنډېدې زه مایوسه شوې وم د خوږو او زړه وړونکو خیالونو لړۍ یې چې وشلېږي چې د ډېرې بېوسۍ په حالت کې لاس او پښې زولنې ولاړ دي د راجا څو تنه سپاهیان تورې ایستلي ترې چاپیر دي او نور یې ناهید له موټې نیولې وي او زندان ته یې بیایي هغه په هیلمنو سترګو ده ته تر شا وګوري ناهید په زندان ننوځي دروازه پورې شي زبیر لاس او پښې وهي او بالاخره خپلې زولنې وشکوي سپاهیان په یوه او بله خوا وغورځوي او د زندان دروازې ته ځان رسوي دروازه په زوره وهي او د ناهید چغو سره چې یې سترګې وغړولې مخامخ محمد بن قاسم ورته درېدلی او زبیر بیرته سترګې پټې کړې محمد بن قاسم هغه د خوب په حالت کې ولید چې لاس او پښې یې غورځول او د ناهید چغې یې وهلې خو له هغه سره یې په دې اړه څه ویل مناسب نه وبلل او چوپه خوله په بستره کښېناست زبیر بیا سترګې وغړولې او وویل ته راغلې هغه ځواب ورکړ هو راغلم بیا یې له لږ سوچ وروسته ورته وویل ته په توره چلولو او نیزهبازۍ کې څنګه یې زبیر ځواب ورکړ زما په وړکتوب کې د لوبو لپاره لنده خوښه وه خو چې په اسونو د سپرېدو شوم نو له نیزې پرته مې له نور شي سره مینه نه وه د تورې په باب خو له عرب نه دا پوښتنه کول چې ته یې چلولی شې که نه دا اصلا د هغه په عربیتوب له شک سره برابر دي تاسو باور وکړئ چې زما تربیه او روزنه هم ستا په شان شوې محمد بن قاسم ورته ویل سبا زما او ستا ازمویښت دی امیر المؤمنین زه د همدې په خاطر وربللی وم د هغه هیله ده چې سبا ته دواړه د جنګي مهارتونو په ننداره کې ګډون وکړو که موږ په دې مهارتونو کې بریالي شو د دمشق په خلکو کې به ښه اثر وکړي او موږ ته به د جهاد د تبلیغ زمینه برابره شي د امیر المؤمنین هیله ده چې موږ له سلیمان او د هغه له انډیوالانو سره مقابله وکړو زبیر وویل د امیر المؤمنین اټکل درست دی خدای موږ ښه موقع په لاس راکړی خو د سلیمان او صالح په باب څه غلط اندازه مه لګوه په لاره کې د هغه ماتول هسې تصادفي خبره وه هغه دواړه په نیزهبازۍ کې ساری نه لري خو بیا هم زه تیار یم محمد بن قاسم ویل زموږ مقصد خپل عزت او لوړوالی نه دی موږ د یوه سپېڅلي هدف په خاطر په دې ننداره کې برخه اخلو خدای جل جلاله به خامخا زموږ مرستندوی وي امیر المؤمنین ویل چې خپل تر ټولو غوره اسونه به راکوي روان یو په لمبو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو د نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو د نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو هو الله هو الله هلته ژوندی آبادي اسمانونه لړزوي د محمد بن قاسم د خپرونې مینوال سلیمان بن عبدالملک د یوې سترې آینې په مخ کې ودرېد
پر سر یې خور کښېښود زغره یې واغوسته خپل ملګرو ته یې وکتل او ویې ویل څنګه صالحه زه په عامو جامو کې ښه ښکارم که په پوځي جامو کې صالح ځواب ورکړ خدای تا ته داسې بڼه درکړې چې په هر لباس کې ښه ښکارې سلیمان عینې ته وکتل ویې مسکل او بیا یې له لږ سوچ وروسته ویل ما ته د هغه هلک په ځوانۍ غتبه راغله هغه به نندارې ته خامخا راشي که تاسو چا ولید ما ته یې راولئ هغه یو تنکی سپاهي دی زه یې له ځانه سره ساتم صالح داسې احساس کړه چې سلیمان یې تر خوږ ګوته نیسي ویې ویل ته ما زیات مه شرموه هغه وخت ما توره کلکه نه وه نیولې او دا مې په خیال کې نه تېرېده چې هغه به زما له بې پروایي نه ګټه واخلي سلیمان وویل خپل مخالف کمزوري ګڼل د هر سپاهي د ماتې دلیل دی خیر دا ستا لپاره ښه سبق و ښه اوس ووایه چې نن به زموږ مقابلې ته څوک راځي که نه صالح ځواب ورکړ زما دا تمه نشته چې څوک به دې سیالۍ ته د راوتو جرأت وکړي تېر کال ټولو نومیالیو سپاهیانو ستا په کمال او مهارت اعتراف کړی سلیمان خو امیر المؤمنین له مانه خوښ نه و صالح د هغه یوازینی دلیل دا دی چې ستا شهرت او نوم په هغه ښه نه لګیږي ځکه ته یې ورور او د ده د زوی د راتلونکي لپاره خطر یاست خو د خلکو په زړونو کې چې تاسو کوم ځای پیدا کړی هغه د نور لپاره ممکن نه دی سلیمان وویل زما په مخ کې تر ټولو ستر خنډ حجاج بن یوسف دی هغه پر عراق د خپل اقتدار د دوام لپاره غواړي چې زما له ورور نه وروسته زما وراره د خلافت په منصب کښېنوي صالح وویل خدای دې زما د ورور قاتل خوار کړي زما باور دی د هغه دا ارزو به بالکل پوره نشي د خلکو د تاثیر لاندې راوستلو لپاره چې کومې ښېګړې په تا کې دي هغه نه ستا په ورور کې شته او نه په بل چا کې تا په روش کال د جنګي مهارتونو په ډګر کې خپل کمال وښود او خپله لاره دې صافه کړه عام ولس به د خلافت په معامله کې ستا حق ښه ونه ګڼي یو غلام راغی ویې ویل اسونه تیار دي صالح وویل ځئ چې ځو ننداره پیلېدونکې ده هیبت لري زمونږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي مونږ مومنان یو په الله قوي ایمان لرو یو لاس کې مو سپاهي او شهزاده د محمد بن قاسم د خپرونې مینهوالو د عربو د جهالت په زمانه کې هم غشي ویشتل نیزهبازي او توره چلول د دوی د ژوند تر ټولو غوره فرض بلل کېده د سردارۍ عزت او شهرت تر ټولو ستر معیار همدا او د ښاریانو په وړاندې تر ټولو لوی ښه شاعر هم هغه و چې د غشو شڼجهار او د تورې شرنګهار یې ښه تصورولی شوی او د کومې غرنۍ پیغلې د کړه د خندا پر ځای د یوه تیز آس د پښو تر بهار زیاته اغیزه پرې کوله او له لرې نه به د خپل محبوب ډولۍ او په ګردونو کې پټ سپور یو نشان اثر پرې کاوه اسلام د عربو دغه ځانګړې زړورتیا د پاکانو په یوه لوی ځواک بدله کړه د روم او ایران په جګړو کې د عربو د جنګ مهارتونه راپاخه او ثقیل شول د ستر خالد رضی الله عنه په وخت د جګړې د صفونو تړلو او نقل او حرکت په طریقو کې زیات بدلونونه راغلل په عربي کې د زغرو اخیستلو رواج له پخوا نه موجود خو د روم په جګړو کې زغرې او خلونه د پوځي جامې مهم اجزا وبلل شول د کلابندیو او اوږدو محاصرو په دوران کې د داسې عالی ضرورت احساس شو چې دیوالونه او دروازې ماته کړي او د همدې ضرورت په اساس منجق جوړ شو دا د لرګي یوه علاوه لوی ډبرې لیر پرې غوځل کېدای شوې پر دې به یرغل کوونکو پوځونو د غشو له دم نه لرې پر کلاګانو اورولی شوې د دې الې خیار له لیندۍ نه اخیستل شوی و خو په څو کالو کې ډیره مهمه جنګي وسله شوه په عربو کې د جګړې بله مهمه وسله د بابه او داله لرګۍ نه جوړه یوه وړوکې کوټه وه چې لاندې به یې عرابې ورته جوړې کړې څو تنه سپاهیان به پکې کښېناستل او څو نور به هغه په ډیکه د ښار په برج ور ونښلوله بیا به پولي سپاهیان په زینه په همدې کوټه ور وختل او د کلا په دیوالونو به ور واوښتل په اوار او ډګرونو کې عربو په لومړي وخت کې تورې زیاتې خوښولې خو د زغرو اخیستلو له رواج سره ورو په دې کې د نیزې ارزښت زیات شو او په څو کالو کې د تورې او لیندې په څېر نیزه هم په عربو کې معموله شوه په شام کې د روم د نږدېوالي په وجه نیزهبازۍ تر تورو چلولو او خنجر وهلو زیات رواج شول عربي اسونو او سپاره په نړۍ کې مشهور وو همدغسې هغوی په نیزهبازۍ کې هم په ګاونډیو پښه واړوله هر وخت پرې ننګونه کړو هو الله ورکوو پرې قرباني عجیبه هیبت لري زمونږ تورې ایماني
محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د دمشق نه بهر په یو پراخ میدان کې هره ورځ د نیزهبازۍ لوبې کېدې. په دغه لوبې کې د پخواني یونان په ډول لوبې ډېرې مقبولې وې. همت ازمویونکي سپاره به یو د بل په مقابل کې ودرېدل، زغرې به یې اغوستې او خولونه به یې پر سرو، خو د خطر نه د بچ کېدو لپاره به د اصلي نیزې پر ځای داسې نیزې وې چې سوکې به یې د اوسپنې پر ځای د لرګي او پوسې وې. ریفري به په منځ کې بیرغ په لاس ولاړ او په یوه اشاره به دواړو سپرو یو د بل پر لور اسونه ور وزغلول. هغه سپاره چې د خپل حریف له وار نه ځان وژغوره او په هغه به یې ګزار وکړ د لوبې ګټونکي وو. ماتې خوړلې سپور به د پوسې نیزې په ګزار له آس نه راوغورځېده او د نندارچانو د ملنډو به شو. په دې کال د دې لوبې نندارې لپاره ډېر له لرې ځای نه خلک راغونډ شوي وو. د پراخ میدان څلورو واړو لورو ته په زرګونه نندارچان راټول وو. ولید بن عبدالملک په یوه کرسۍ ناست و، هغه شي او ګین خواته د خلافت د دربار لوی منصبداران ناست وو. بل لوري ته نندارچیانو په قطار کې سلیمان بن عبدالملک له خپلو څو عقیدتمندو سره ناست وو. ننداره پیل شوه. د وسلو جوړولو مهارونو نوي منجقونه او د بابې وښودلې او انعامونه او اپرینونه یې وګټل. غشو ویشتونکو او نیزهبازانو خپل کمالات وښودل او له نندارچیانو یې داد حاصل کړ. د سلیمان درو ملګرو په غشو ویشتلو کې برخه واخیسته او یو یې دوهم نمبر ښه غشو ویشتونکی وبلل شو. د هغه بل ملګري صالح په توره وهلو کې یو بل په پسې 15 تنه مات کړل. هغه په دې انتظار کې و چې امیر المؤمنین یې ورو غواړي او له ځانه سره یې نږدې په کرسۍ کښېنوي، خو ناڅاپه یو ځوان ډګر ته راووت او هغه ته یې د مقابلې چلنج ورکړ. له یوې اوږدې سیالۍ وروسته د هغه لاسه توره وغورځوله. دغه ځوان زبیر و. نندارچان یو تر بله وړاندې کېدل او صالح ته د ماتې ورکوونکي ځوان لیدو ته یې تلوسه زیاتېده. هغه ته د مصافحې لپاره لاسونه ور اوږدېدل او په خلکو شور او احساسات زیاتېده. صالح له غصې او خجالت نه خپلې شونډې وژولې. ولید اوچت سو او وړاندې شو. زبیر ته یې لاس ورکړ، بیا یې مبارکي ورکړه. بیا یې صالح ته وکتل، ویې ویل: صالحه، ته که په غصه شوی نه وای ښایي نه وای مات شوی. په هر صورت د دې ځوان په څېر تا هم د انعام حقدار بولم. په پای کې د نیزهبازۍ لوبه پیل شوه. له څو سیالیو وروسته 8 تکړه نیزهبازان وټاکل شوه او د لوبې وروستي پړاو شو. خو څومره چې د سیالۍ کوونکو شمېر کمېده، هومره په خلکو کې جوش او شور ماشور زیاتېده. بالاخره یوې خواته او بلې ته 2 تنه پاتې شول. سپاره خو له سره لرې کړ او په جوش او خروش خلکو مبارکي ورکړه. دغه ځوان یو یوناني نوی مسلمان چې ایوب نومېده. ایوب په میدان کې څلورو خواو ته راوګرځېده او خپله نیزه یې په فتحانه پورته کړې وه. هغه له یوې بشپړې دورې وروسته بېرته د ډګر په منځ کې ودرېد. یوه منادي غږ وکړ: څوک شته چې له دې ځوان سره مقابلې ته تیار وي؟ نندارچیانو سترګې سلیمان بن عبدالملک ته ورواوښتې. سلیمان خول پر سر کړ او یو حبشي غلام ته یې اشاره وکړه. غلام چې یو ښکلی مشکې آس تر قیزه نیولی و راوړاندې شو. سلیمان پر آس پور شو. د لمر په وړاندې کې د سلیمان زغره وځلېده او د ملایم شمال په څپو کې د خول پر سر د ویښتانو تارونه یو په بله خوا اوښتل. سلیمان او ایوب د یو بل په مقابله کې میدان ته ودرېدل او نندارچیان چوپ د ریفري د بیرغ د اوچتولو په انتظار شول. ریفري په بیرغ اشاره وکړه او له میدانه راووت. د توپان په څېر تیز اسونه یو د بل په لور ځغاسته شول. سپاره چې یو بل ته نږدې شول د ځان ساتلو او په حریف د ګزار په تکل شول. سلیمان له مقابلې نه وړاندې د ایوب د ضربې نه ځان د ساتلو لپاره سنجولی و، ځکه خو د ایوب ګزار تش ولاړ او د سلیمان نیزې د هغه په خول یو غټ نشان پرېښود. تېر شوي غړي د سلیمان د فتح اعلان وکړ. ولید جګ سو، ورته یې مبارکي ورکړه او ایوب ته یې هم شاباس وویل. سلیمان خول لرې کړ، په میدان یې په چکر وواهه او له دورې بشپړېدو وروسته د معمول په شان په منځ کې ودرېد. منادي 3 ځله غږ وکړ: څوک شته چې د سلیمان بن عبدالملک د مقابلې همت ورسره وي؟ خو د خلکو باور شوی و چې نور لوبه پای ته رسېدلې او دوی د امیر المؤمنین د اوچېدو په انتظار و. خو ناڅاپه ټول د حیرت په سند لاهو شول. کله یې چې ولیدل چې په یوه سپین آس سپور نیزه په لاس کې مقابلې ته راووت، هغه ته نندارچیان په دې حیران نه و چې د سلیمان مقابلې ته څوک راوتلی، بلکې پر دې حیران و چې ناپېژندوی سپور زغره نه وه اغوستې. هغه تورې جامې اغوستې وې او د خول پر ځای پر سر سپینه لونګۍ وه. له سترګو پرته نور مخ په توره پرده پوښلی و. له زغرې پرته په داسې مقابلو کې یوازې داسې چا برخه اخیسته چې د حریف په کمزوري او نتوایي بې پروا به یې پوره باور و. خو سلیمان د نن ورځې د لوبو اتل و او خلکو د هغه په مقابل کې بې زغرې حریف د زړور پر ځای دماغي بیمار باله. له ولید او زبیر پرته څوک نه پوهېدل چې دغه سپور څوک دی. د هغه په جرأت ولید هم پریشان و. ورو یې د زبیر په غوږ کې وویل: دا محمد بن قاسم دی که بل څوک؟ زبیر ځواب ورکړ: امیر المؤمنین،
په خپله دی دی. ولید وویل د سلیمان څه بولي؟ که د هغه پوښتۍ د اوسپنې نه دي نو د لرګي نیزه به یې هم بوټه تر سینه وخیږي. ته ورشه هغه لږ وپوهوه. زبیر ځواب ورکړ امیرالمؤمنین ما هغه ډېر وپوهاوه. هغه په خپله هم دغه خطر حس که. خدای وایي چې په دې ډول که هغه لوبه ګټي نو په ځوانانو کې به یې اثر شوي او هغوی ته به د سین حالات بیان کړو او جهاد ته به یې آماده کړی شو. هغه وایي چې له زغرې پرته سړی چیسته هم وي. د زبیر ځواب ولې ډاډه نه کړی شو، په خپله اوچت سو او د محمد بن قاسم په لوري ورغی. نندارچان هم زیات پریشانه ښکار کېدل. محمد بن قاسم سلیمان ته کتل. ولید ورنږدې سو او غږ یې پرې وکړ بچی زه ستا په زړورتیا اعتراف کوم خو دا زړورتوب نه دی، ناپوهي ده. ته له خول او زغرې پرته د عربو د غوره نیزهباز مقابلې ته وروتلی یې او که هغه دا د ځان توهین وباله زه ویرېږم چې ته به بیا په آس د سپرېدو توان ونه لرې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ امیرالمؤمنین خدای پوهیږي چې زما د خپل شجاعت ننداره مطلب نه ده. زه دا خطره د یو نیک او سپېڅلي هدف په خاطر قبلوم او دا دومره لوی خطر هم نه دی چې زما په نظر زغره اخیستلو سپور چست او چالاک نه وي. ولید که ستا چستي ستا پشتۍ ونه ساتلی شي بیا به څه کېږي؟ محمد بیا به زما هېڅ ارمان نه وي. زه له خپلو پشتیو نه د هغې نجلۍ په چورت کې زیات یم چې د دښمن غش یې په سینه ناسور ټپ جوړ کړی دی. که خدای د هغې د مرستې اراده کړې وي زما باور دی چې ما به نن د دمشق د خلکو په وړاندې د خلکو د منلنډو نه ساتي او دا امکان لري چې د لوبې له ګټلو وروسته د هغې پیغام همدلته خلکو ته واوروم. په ځانګړي تبلیغ چې په میاشتو کې کوم کار کولی شو هغه به په یو ځای شوی وي. تاسو ما ته اجازه راکړئ او دعا راته وکړئ چې الله تعالی مې مرستندوی شي. ولید وویل لږ تر لږه خو دې پر سر باید خول ایښی وای. محمد بده مه ګڼئ کوم سپور چې پر سر ګزار اخلي د هغه په باب چندان ښه نظر څوک نشي ورکولی. زما لپاره همدا لونګۍ کافي ده. ولید وویل زویه که تا نن له سلیمانه میدان یوړو نو انشاءالله پر سیند د یرغل کوونکو لښکر بیرغ به ستا په لاس کې وي. ولید بیرته راوګرځېد. ایرپلي ته یې څه وویل او بیا په خپله کرسۍ کښېناست. بل لوري ته د سلیمان په شاوخوا څو نندارچان راټول وو. صالح ور وړاندې شو. سلیمان ته یې وویل امیرالمؤمنین ستا ماتول غواړي له هوښیارۍ نه کار واخله. سلیمان وویل دغه سرتیری څوک دی؟ صالح ما ته نه دی معلوم خو پر دې مې باور دی چې بیا به په آس د سپېرېدو نه وي. ریپلي چیغه کړه حاضرینو اوس به د سلیمان بن عبدالملک او محمد بن قاسم سیالي وي. د تورو جامو د زلمي عمر له 19 کلونو نه لږ دی. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې څه ډول سیالي وسوه دا به انشاءالله په راتلونکې برخه کې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او زود مد تدبیر اسمانونه لړزوي. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او زود